بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا دا مبارك سلسلة دروجي دا مسائل پبارك و او پاغي کی منگا دا امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب بلوغ المرامنا آغا حدیثونا بیانول چه آغا دا روجی سر تعلق ساتي، او دا باغا سلسلة کی آخرانه درس ده. پا پرونی درس کی منگا آغا باب شروع کرو چه آغا تعلق ساتي دا نفلی روجو سر، او بیا د نفلی روجو په باره کې ډېرې مسلې هغه بیان شوي وي. باقي چې کوم حدیثونه دي په دې باب کې نو دا به نن پوره کوو انشاءالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. حدیث تا ابو هريره رضی الله عنه دې مسله کې دی چې یوه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روجه نشي نیوی. یوه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روجه نشي نیوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یحل للمرأة، ندی جایز دی یو زنانه دپاره ان تصوم وزوجها شاهد چې دا روجه ونیسي او خاوند یې حاضر وي الا باذنه مگر په اجازت د هغه سره. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی او دا لفظ د امام بخاري دی. زاد ابو داود غیر رمضان، او امام ابو داود پر روایت کې ورسره دا زیادت دی چې سوای د رمضان نه. نو دغه حدیث امام بخاری م راوڑے، امام مسلم م راوڑے، امام ترمذی، امام ابن ماجه م راوڑے، امام ابو داود م راوڑے. وی پاغی کی دغه الفاظ دی غیر رمضان. صرف ابو داود دا زیادت نه دی راوڑے. دا امام ترمذی پر روایت کې وسرم داشتی، دا امام ابن ماجه پر روایت کې داشتی غیر رمضان. دی حدیث کی بنیادی مسئله دا بیان شوی دا چې د یو زنانه دپاره نه دی جایز چې هغه نفلي روجې ونیسي بغیر د خاوند د اجازت نه چې خاوند یې کله حاضر وي، چې خاوند یې کله حاضر وي. د حدیث کې واضح الفاظ دي چې لا یحل للمرأة، نه دی حلال د یو ښځې دپاره، نه دی جایز د یو ښځې دپاره. که چېرته د خاوند غایب او په بل ځای کې نو بیا خو روجې نیوی شي نفلي. دلته مسله دا ده چې وزوجها شاهد، چې خاوند یې حاضر وي په کور کې یي. علت د تحریم څه دی؟ ولې دا روجه په دې باندې حرامه شوې ده؟ وجه دا د علماو دا خبره ذکر کړې او د حدیث هم دا واضح کېږي چې د خاوند په ښځې باندې دا حق دی چې د هغې نه خوند واخلي. د خاوند په ښځه باندې دا حق دی چې هغه ترې خوند واخلي. نو که چېرته دا نفلي روجې شروع کړي بغیر د هغه د اجازت نه، نو هغه بیا په پوره طریقې سره د خپلې ښځې نه خوند نشي اخیستی. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وګوره، د دې مسلې ورته پته وه. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عایشه رضی الله عنها وی منگ کے با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان یادی، وی منگ کے با بعضو روجی وننیوی پر رمضان کی، یعنی بعضو رزی و پکی دی سرالی چاگه بے روجی وننیوی زنانو خپلو زیری. نو بیا با وی منگ آگا قضا نیشو راوڑے تردی چی شعبان براغے. دا دومره وخت به دوی قضا نیشو راوړی. ولې؟ وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناسه
څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه معنی دا شوه چې هر یوی به ځان تیار ساتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. که چېرته هغه د دوی نه خون اخیسته غواړي، که چېرته هغه دوی سره میلاوېده غواړي، نو ځکه به هغوی هغه روجې لیټ کولې تر دې چې شعبان به راغی. چې شعبان به راغی په هغې کې به بیا قضا راوړه. او دا نصیحت دی ټولو ته، خصوصا خویندو میندو ته، چې دا دلالت کوي په دې باندې چې د خاوند ډېر لوی عظیم حق دی. اوس روجه څومره لوی عبادت دی، خو دا نفلي روجه د زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي نیوی، چې د خاوند یې کله حاضري. نو دلیل دی په دې باندې چې د خاوند لوی حق دی، ډېر عظیم حق یې دی. او په دې کې عجیبه روایت هغه دی امام احمد راوړی دی او امام نسائی او نورو مختصر راوړی دی. اوږد حدیث دی، په هغې کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر. ندی جایز دی یو انسان د پاره چې انسان ته سجده ولګوي. ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. که چېرته د یو انسان سجده انسان ته رواوې، نو ما به ښځو ته ویلی وی چې سجدې ولګوي خپلو خاوندانو ته، من عظم حقه علیها، د خاوند د حق د عظمت د لاسه. ګوره د حدیث کې بیا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذي نفسي بیده، په هغه الله مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساه ده، لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة، د دې سړي دا بدن که د خپې د ګوتې نه واله د سر د تندي د ویښتو پورې ټول د دانو نه ډک شي، او د هغه دانو نه وینه او نوونه راوځي، وینه او نوونه، او دا زنانه راولګي او دا ټول نوونه او وینه او دا هر څه په ژبه صفا کړي، وی سټي، ما ادت حقه، بیا هم د خاوند حق نه دی ادا کړی. نو دا ډېر ناشنا روایت دی چې د دې نه د خاوند د حق هغه عظمت راښکاره کړي. خاوند معمولي نه دي ګڼل پکار، چې خاوند د یو زنانه نه راځي، الله د هغه زنانه نه راځي، او چې خاوند د یو زنانه نه راځي، نو هغه الله سبحانه وتعالی جنت ته بوځي. دلته موضوع نه دی زمونږ، خو هسې دی حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده چې د روجې د نیو اجازت دې زنانه ته نشته چې څو پورې د خاوند نه اجازت نه یې اخیستی. دغه زیادت نه دا خبره واضحه شوه غیر رمضان، سوای د رمضان نه. معنی دا شوه چې د رمضان په روجو کې اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. ولې؟ ایجاب فرض دی، اخو الله لازم کړي دي. ښه که خاوند ووایي چې مې نیسه، ولې؟ ځکه چې د مخلوق اطاعت د خالق په نافرمانۍ کې نشي کېدی. ښه که چېرته روجې پې پاتې او یا نذرانه و منښته وکړي، داسې هم کېدی شي، نو د قضا روجو راوړو کې به اجازت غواړي او که نه، یا دا منښته چې کومه. نو جواب د دې مسلې دا دی، تفصیلي او واضحه جواب یې دا دی، که چېرته د قضا راوړو کې ټیم وي، لکه بل رمضان ته لا ټیم شتي، نو بیا اجازت اخیسته پکار دي، ځکه چې ټیم شتي. دا قضا راوړه د هغې په ټیم کې الله پراختیا راوستې ده، او د خاوند حق به علی الفور ادا کوي، په ټیم به ادا کوي. نو که چېرته د قضا راوړو ته ټیم وي، ټیم پراخ وي، نو بیا اجازت اخیسته پکار دي. او که ټیم تنګ شي، نو بیا اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. دغه شان که چېرته منښت یې د خاص ورځو د روجو کړي، یعنې زه به مثال د اتوار په ورځ روجه نیسم، منښت یې کړې ده، نو بیا به لازم په هغه ورځ نیسي، بیا پکې د خاوند اجازت ته ضرورت نشتی. والله اعلم. وعن ابي سعيد الخدري
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. حدیث د ابو سعید په دې موضوع کې دی چې د اختر په ورځ باندې روژه نیوه حرام دي، د لوی اختر اولنۍ ورځ او د وړوکي اختر اولنۍ ورځ، په دې دوو ورځو روژه نیوه حرام دي. د حدیث کې دا د ابو سعید الخدري وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن صیام یومین، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو ورځو د روژو نه منع کړې ده چې دا روژې به نه نیسئ، یوم الفطر و یوم النحر، د وړوکي اختر د اولنۍ ورځ او یوم النحر د قربانۍ د اختر د اولنۍ ورځ. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی. او دا لفظ چې دی نو دا د امام مسلم د روایت دی. د دې ځینه دا خبره واضحه ده د حدیث نه چې د اختر په دې دوو ورځو کې روژې نیوه دا ناروا دي، په دې باندې اجماع ده، په دې باندې څه ده؟ اجماع ده. په دې ورځ به قضا نه راوړي، نه د کفاري روژه به کې نیوی شي، نه نفلي روژه به کې نیوی شي. ها دا سوال زړه ته راځي که منښت یو سړی وکړي، لکه اوس یو سړی دا ووایي که زید راغی زه به روژه نیسم، په کوم ورځ چې زید او زید د اختر په ورځ راغی نو روژه به نه نیسي ځکه چې د روژې نه من راغلې ده، او قضا به راوړي د روژه او به بله ورځ نیسي ځکه چې هلته منښت ته پوره کولو هم واجب دي، دا نه چې منښت دې ساقطه شو. صحیح قول هم دې مسله کې دا دی چې په دغه ورځ به روژه نه نیسي ځکه چې حدیث کې من راغلې ده، او بله ورځ به روژه ونیسي ځکه چې دا روژه د په حق کې باقي ده، منښت یې کړې، په ځان یې لازم کړې. علت څه دی؟ ولې شریعت د دې دوو ورځو د روژو نه منع کړې ده؟ په صحیحینو کې حدیث دی، په هغې کې ښه واضحه دا دي. عبدالله عمر بن خطاب وایي هذان یومان نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صیامهما، دا دوه ورځې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې روژې نه منع کړې ده. ولې؟ ځکه چې اولنۍ ورځ هغه بوزه کېدل دي، د وړوکي اختر د اولنۍ ورځ چې ده دا دې دپاره دی چې پته ولګي چې وایي میاشت داخله شوه د اختر بوزه شوه، او دویم د لوی اختر د ورځ دې دپاره چې خلک د قربانیانو غوښې وخوري، دا پکې علت دی. بل دا چې د اختر ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي، د فرح او د سرور ورځې دي. خوشحالي کول په دې چې موږ د رمضان د میاشتې روژې پوره کړې، خوشحالي کول په دې چې حج د الله د کور شو، نو مسلمانان د یو بل خوا لځي راځي، یو بل سره کیني پاسي نو چې خوراک او څښاک کوي. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد أن يصمن كي يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. دا دوه روایتونه د دې مسلې په باره کې دي چې ایام التشریق کې به روژې نه نیسي. را به شي چې ایام التشریق څه ته وایي؟ سوای د هغه چا دپاره چې د حج قرباني ورسره نه وي نو هغه روژې نیوی شي. اولنی روایت ته د نبیشه الهذلي رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله عز وجل. د تشریق دا ورځې چې دي ایام التشریق دا د خوراک او څښاک ورځې دي او د الله د ذکر او اذکار ورځې دي. دا حدیث امام مسلم راوړی او په نورو کتابونو کې هم شتي، امام ابو داود راوړی دی، امام نسائی راوړی دی. دا دویم روایت چې ده د عایشه او د عبدالله بن عمر رضی الله عنهم روایت دی، دواړو نه نقل دی. دواړه وایي چې لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الهدی،
چې ایام التشریق کې د رجوع اجازت نه دی ملاو شوی، رخصت نه دی ملاو شوی مګر هغه چا ته چې د حج قرباني ورسره نه وي. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاري راوړی، دا حدیث امام بخاري راوړی. د حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې ایام التشریق څه ته وایي. ایام التشریق څه ته وایي؟ حج ټولې ورځې دي. تاسو ولې په دې کې ګډوډ شئ چې حج نه وي ایام التشریق هم نه دي؟ حج هم کړی دقه یو لسمه به کومه حسابوو؟ یو لسمه، دولسمه، دیارلسمه. ایام التشریق دغې ته وایي. حجیان چې په مینا کې او هغه درې جمرات ولي روزانه، دغې ته ایام التشریق وایي. درې ورځې دي. ایام التشریق ورته ولې وایي؟ وایي دا د تشریق اللحم نه اخیستی شوی دی چې په دغه ورځو کې به د خلکو نور ته د خپلې غوښې وچولې، کومې قرباني غوښې چې وي که نه هغه به یې وچولې، نور ته به یې اچولې وي. نو ځکه دې ته ایام التشریق ویلی کېږي. دې ته ایام مینا هم ویلی کېږي، د مینا ورځې. او دا اولنۍ ورځ چې ده ایام التشریق کې د یولسمه، دې ته یوم القر ویلی کېږي ځکه چې حجیانو قرار نیولی په مینا کې ناسي، شپه تېروي. دویمې ته ویلی کېږي یوم النفر الاول. یوم النفر الاول یعنې اولنۍ د وتو ورځ. کوم حاجیان چې تادي کوي هغه په 12مه وځي. دیارلسمې ته ویلی کېږي یوم النفر الثاني. یوم النفر الثاني دویمه به یې د وتو ورځ. نو د حدیث نه دا مسله واضحه شوه چې حدیث د نبیشه نه چې ایام التشریق چې دي دا د خوراک او څښاک ورځې دي، د الله د ذکر او اذکار ورځې دي. په دې کې روجې نیونه دي پکار. یو حدیث کې داسې راځي چې عبدالله بن عمرو او د هغه سره ابو مره و یو کس. ابو مره او عبدالله بن عمرو دوی لاړو د عبدالله بن عمرو په پلار پسې، عمرو بن العاص رضی الله عنه. او دا د قربانۍ نه سبا، یعنې د قربانۍ اولنۍ ورځ چې دی سبا و یا بل سبا. نو کله چې دا دواړه ورننوتو په عمرو بن العاص باندې، هغه دوی ته ډوډۍ کېښوله. نو عبدالله ورته وایي اني صائم، زما خو روژه ده. هغه ورته وایي عمرو افطر، دا روژه دې ماته که. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې ورځو کې موږ ته دا امر راکوو چې روژې به نه نیسئ او موږ به یې منع کولو د دې ورځې د روژو نه. دا حدیث امام ابو داود امام احمد راوړی. په دې کې د علماو اختلاف دی، اختلاف په کې هم شته څه نه څه، خو منځنی قول په دې کې دا دی، منځنی قول چې کوم د دې دواړو حدیثونو نه واضحه شو هغه دا چې په دې ورځو کې روجې نیوه د دې نه منع راغلې ده، سوای د هغه چا نه چې د هغه سره د اختر، د هغه سره د حج قرباني نه وي. سوای د هغه چا نه چې د هغه سره د حج قرباني نه، هغه حجي روجې نیوی شي. ولې؟ ځکه چې د حجي دپاره دا مسله ده چې د هغه سره قرباني نه وي، نو څو ورځې روجې به نیسي؟ لس ورځې روجې دي. او الله په قرآن کې ویلي فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج. 3 ورځې روجې په حج کې دي. و7 اذا رجعتم، او چې کله تاسو واپس راشي دا لس شوي. نو دا 3 ورځې روجې حاجي له جایز دي چې په دې ایامو تشریق کې ونیسي. 11مه، 12مه، 14مه حاجیانو له جایز دي چې په دې ورځو کې روجه ونیسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
بل ووایه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. دې کې د جمعې د ورځې د روجې نیو مسله راغلې ده چې خاص د جمعې په ورځ روجه نشي نیوی، چې انسان دا اراده وکړي چې زه د جمعې د ورځ خاص کوم د روجې دپاره، دې نه منع راغلی. دغه شان خاص د جمعې شپه د عبادت دپاره خاص کول، چې صرف دا شپه خاص ده په دې کې به خاص عبادت کوم، د دې نه منع راغلی ده. اولنی حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لا تخصوا یا لا تختصوا لیلة الجمعه بقیام من بین الليالي، د جمعې شپه به نه خاص کوئ د قیام اللیل دپاره د نورو شپو په منځ کې. یعنی چې یو سړی نوره شپه تهجد او قیام او مونځ نه کوي، صرف د جمعې په شپه یې کوي او وایي چې جي دا خاص دي دې شپې پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به نه کوئ. ولا تخصوا یوم الجمعه بصیام من بین الایام، او د جمعې د ورځې روجه به نه خاص کوئ د نورو ورځو په منځ کې، الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم، مگر که د چا خپله روجه یو ترتیبي او عادتي، نو هغه بیا صحیح ده، روجه نیوی شي. د حدیث امام مسلم راوړی. دا دویم حدیث هم د ابو هریره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یصومن احدکم یوم الجمعه، په تاسو کې دې څوک د جمعې په ورځ روجه نه نیسي الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده، او که نیسي نو بیا هله نیوی شي چې یو ورځ ترې مخکې روجه کي یا ترې یو ورځ وروسته روجه کي. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. په دې حدیثونو کې بنیادي مسله هغه دا ده، علماو استدلال کړی دی د دې دواړو حدیثونو نه چې د جمعې ورځ د روجې دپاره خاص کول او یوازې کول د دې نه منع راغلی ده. بلکې یو بل واضحه حدیث دی دې باب کې امام بخاري راوړی، حدیث د جویریه ام المؤمنین رضی الله عنها د هغې دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ زما خواله راغی او زما روجه وه، د جویریه رضی الله عنها روجه وه. وی ما ته وی چې اصمت امس، پرون دې روجه وه یعنې جمعرات په ورځ؟ وی ما ورته وی چې نه. وی تریدین ان تصومي غدا، سبا دې د روجې هم نیت دی که لکه هفتې په ورځ؟ قالت لا، هغې وی نه. وی فافطري، بیا دې روجه ماته که، ځکه چې د جمعې په ورځ به خاص روجه نه نیسي. اگر که دې کې هم د علماو معمولي غوندې کې اختلاف شته، خو دا حدیثونه واضحه دي، واضحه حدیثونه دي دا، او د دې نه دا خبره ښه واضحه ده چې د جمعې په ورځ خاص روجه نیوه یوازې چې نه ترې مخکې روجې او نه ترې وروستی، دا حرام دي، ځکه چې د حدیثونو کې نهي راغلی ده او نهي په اصل کې دا د حرمت دپاره یي. دغه حالاتو کې بیا جایز دي، استثناء راله حدیث کې که نه. یو حال دا دی چې مخکې ترې روجه نیسي او یا ترې وروسته نیسي، لکه یو سړی د جمعرات جمعه روجه کوي، بیا صحیح ده. یو سړی د جمعه او هفته روجه کوي، دا هم صحیح ده. یا د یو سړي په عادت کې دا راله، لکه یو سړی دی د میاشتې د 3 ورځې روجې نیسي او پای کې د جمعې ورځ راله، هغه مقصد د جمعې ورځ نه خو پکې راله، یا د عاشورا ورځ راله، یا د عرفات ورځ راله. لکه یو سړی دی د هغه عادت دی چې هر کال د عرفات د ورځې روجه نیسي، او یو کال د عرفات د ورځې روجه به کوم ځای راله؟ د جمعې په ورځ. هم جایز دي. ولې؟ ځکه چې د مقصد دا نه دی چې زه جمعې ورځ خاص کوم روجې لپاره، بلکې دا خو د هغه عادت دی چې هغه د عرفات د ورځې روجه نیسي او په دغه ورځ دا روجه د جمعې په ورځ راله. حکمت څه دی په دې کې؟ ولې شریعت د دې نه منع کړې ده چې د جمعې ورځ به روجې له یوازې کښېنه، خاص کې به نه؟ نو واضح حکمت په دې کې دا دی، وی دا د اختر ورځ ده، دا د مسلمانانو اختر دی، او دې باره کې ښه واضح حدیثونه راغلي دي.
امام حاکم یو روایت راوړی د ابو هریره رضی الله عنه و یوم الجمعه یوم عید د جمعې ورځ د اختر ورځ ده فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم د اختر د ورځې نه د روژې ورځ مه جوړوئ الا ان تصوموا قبله او بعده که چېرته مخکې ترې روژه نیسئ یا وروسته بیا صحیح ده خو نور د جمعې ورځ د مسلمانانو د هفتې اختر دی نو د هفتې د اختر د روژې ورځ مه ګرځوئ دویم حدیث ته امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی علي بن ابي طالب رضی الله عنه ومن كان منكم متطوعا من الشهر فليصوم يوم الخميس که تاسو کې څوک د میاشتې کې روژې نیسي نفلي نو د جمرات په ورځ دې نیسي ولا يصوم يوم الجمعه د جمعې د ورځې روژې دې نه نیسي فإنه يوم طعام وشراب وذكر دا وی د خوراک څښاک ورځ ده او د الله د یادولو ده نو دا حکمت پکې دی دغه شان دې حدیث کې دې نه منه راله چې د جمعې شپه به د یو عبادت دپاره خاص کې نه د نورو شپو په منځ کې ها یو سړی دی هره شپه تهجد کوي او د جمعې په شپه یې وکړو یا صرف د جمعې په شپې تهجد وکړو خو دا یې ورسره عقیده نه ده چې دا جی خاص دي دې شپې پورې د جمعې په شپه خوب یې برابر و یا خوب وله نه ورته راپاڅېدو څو رکعته یې وکړو ذکر او اذکار یې کوو قرآن تلاوت یې کوي هېڅ خبر نه خو خاص کوي به نه دې شپې پورې وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد دا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا کله چې شعبان نیمې ته ورسي پنځلسمې ته نو د هغې نه بعد به روژې نه نیسئ دا حدیث پنځو راوړی دی یعنی امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه امام نسائی امام احمد راوړی او امام احمد وی دا منکر ګڼلی دی په دې کې اوږد اختلاف دی د علماو اوږد اختلاف دی په دې حدیث کې چې دا حدیث صحیح دی او که نه خو چې سړی پکې سوچ وکړي نو دا حدیث انشاءالله صحیح دی خو هلته علما بیا دا وایي کوم علما چې دا حدیث کمزوری کوي هغوی څو وجې ذکر کوي یو دا وایي دا حدیث د هغه حدیثونو سره ټکراو خوري چې په هغې کې دا دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې لکه عایشه ام سلمه هغوی دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شعبان د روژې نیوي یصله برمضان رمضان سره به یې وصل کړي دومره روژې به یې نیوي او دلته دې حدیث کې دا دي چې کله شعبان نیمې ته ورسي نو بیا به روژې نه نیسئ دا مسله ما د درسونو په اوله کې حل کړې وه پته نشته تاسو ته به یاد یو که نه به یاد ما ویلو د دواړه حدیثونه موږ راجمع کولی شو الله اعلم ما ته نه ښکاري چې دا به تاسو ته یاد دی که نه یاد دی هغه دپاره جایز دی بارک الله فیک موږ وایي دغه حدیثونه کوم کې چې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شعبان روژې ډېرې نیوي یا هغه حدیثونه چې اجازت دی پکې نو هغه د هغه چا دپاره دي چې د اول نه یې نیسي بس نیسي دي دا منه د هغه چا دپاره ده چې هغه انتظار کوي ناسي اسې او روژې نه نیسي کله چې شعبان نیمې ته ورسي بیا شروع کړي په روژو باندې نو د هغوی دپاره منه راغلې ده وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة فليمضغها كفليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ بلومه وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة
وهذا لفظه. دې حدیثونو کې اوس د هفتې د ورځې د روجې مسله بیان شوې ده چې د هفتې ورځ به یعنې یوازې روجې نه نیسي، یوازې د هفتې ورځ روجه به نه نیسي، او که د نورو روجو په دوران کې راله نو بیا څه خبره نه ده، خو نور د هفتې په ورځ به روجه نه نیسي. وجه څه ده؟ علما وجه دا ذکر کړې ده ځکه چې یهود د دې ورځې تعظیم کوي، یهود د دې ورځې څه کوي؟ تعظیم کوي. نو مسلمان که پکې روجې نیسي نو بیا یو قسمه کیدی چې څوک وایي چې دیم تعظیم کوي دې ورځې، نو ځکه منع راغلی دی چې د هفتې په ورځ به یوازې روجې نه نیسي. سما بنت بصر رضی الله عنها روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تصوموا یوم السبت، د هفتې په ورځ د خالي په ورځ روجه مه نیسئ الا فیما افترض علیکم، مګر هغه چې الله د باندې فرض کړي. فرضي روجو کې چې هفتې ورځ راغله بیا خو صحیح دی، هېڅ خبره نه. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، یعنی که تاسو کې څوک د انګور پوستکی ومومي، نور څه نه صرف د انګور پوستکی او یا د ونې لرګی، نو دقې باندې د روجه ماته کې، خو د هفتې په ورځ د روجې نه نیسي. د حدیث پنځه راوړی دی، ورجاله ثقات، او راویان ټول د دې ثقات دي الا انه مضطرب، مگر استراب پکې شته. ځکه امام ابو داود ویلی دا منسوخ دی دا حدیث، امام مالک ورته منکر ویلی دی. دا دویم حدیث چې دی مسلو ته راځو، دا دویم حدیث چې د ام سلمه رضی الله عنها روایت دی، وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر ما کان یصوم من الایام یوم السبت و یوم الاحد، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر روجې چې نیوي نو هفتې په ورځ به یې نیوي او د پیر په ورځ، خالي او پیر، خالي او اتوار عفوا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به روجې نیوي نو اکثر روجې به یې نیوي د هفتې او د اتوار، د خالي او د اتوار. وکان یقول، او دا به وي انهما یوما عید للمشرکین، دا د مشرکانو د اختر ورځې دي، یعنی یو د یهودو ده او بله د څه ده؟ د نصاراو ده. وانا اريد ان اخالفهم، او زه غواړم چې زه د یهودو نصاراو مخالفت وکړم، هغوی ته اختر جوړ کړی دی، زه پکې روجې نیسم. او دې حدیث نه واضح شو چې د هفتې ورځ روجې نیول جایز دي. دا حدیث امام نسائی راوړی دی، امام ابن خزیمه صحیح کړی هم دی، او دا د هغه لفظ دی. صحیح خبره دا دی چې دا اولنی حدیث چې کوم دی دا انشاءالله ښه صحیح روایت دی، ښه صحیح روایت دی دا اولنی چې دی. امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام ترمذي ورته حسن ویلی دی، او داسې نورو علما هم صحیح کړی دی. شیخ البانی رحمه الله هم دې روایت ته صحیح ویلی دی. دا دویم روایت چې کوم دی نو دا امام نسائی راوړی دی، امام ابن خزیمه صحیح کړی دی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام ذهبي موافقت کړی دی، او شیخ البانی د دې سند ته حسن ویلی دی، او دغه شان شیخ شعیب الارنوط رحمه الله هغه ورته هم حسن ویلی. نو دې حدیث کې واضحه مسله دقه ده چې د هفتې په ورځ روجه نیوه دا څه دي؟ دا نه دي جایز. او په دې کې اختلاف دی د علماو. یو قول دا دی چې دا مکروه دي د هفتې په ورځ روجې نیوه، ځکه چې دې حدیث کې منع راغلی ده، دې حدیث کې منع راغلی ده، الا که چېرته فرضي روجي نو بیا هېڅ خبره نه ده، یا که چېرته نورې روجې ورسره راشي نو بیا هېڅ خبره نه ده. لکه مخکې موږ سره حدیث تېر شو که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جویریې ته څه ووایي؟ وایي سبا دې د روجې نیوې اراده شتې، نو سبا کومه ورځ وه؟ هفته وه که نه، او د جمعې ورځ وه. وایي سبا روجې نیسي، که سبا نیسي بیا صحیح ده. مطلب دی که د هفتې سره نورې ورځې یو ځای شي نو بیا روجه نیوه بیا جایز دي، او همدا قول راجح کاري والله اعلم. او بعضو علماو خو دا ویلی دي چې د هفتې په ورځ روجه نیوه یوازې دا هم جایز دي، ځکه چې هغوی دغه حدیث ته
حدیث ته کمزوری وي، خو احتیاطي خبر هم دا ده چې د هفتې په ورځ روژې نیوه دا مکروه دي او نه دي نیوه پکار یوازې الا دا که فرضي روجي یا که نفلي خیر دی، خو چې نورې ورځې ورسره یوځای شي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه چې دی د دې باره کې دی چې د عرفات په ورځ د عرفات روژه نیوه د دې نه پیغمبر منع کړې. دا مسله موږ پرون ذکر کړې وه که نه؟ څه ویلي وو موږ د عرفات روژې په باره کې چې څوک حج کوي هغه دې نه نیسي. د حدیث کې دا مسله ده. ابو هريره وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات ته روجې نه منع کړې ده چې دا به نه نیول کېږي په عرفات کې، یعنې چې څوک هلته وي حجي. دا حدیث پنځو راوړی سوی د ترمیزي نه، یعنې ابو داود ابن ماجه نسائي احمد دوی راوړی، امام ابن خزیمه هم راوړی، امام حاکم هم راوړی، هغوی صحیح کړی هم دی. واستنکره العقیلي. امام عقیلي چې دی ها کمزوری کړی. امام عقیلي مشهور امام دی، حافظ ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقیلي الحجازي، مشهور محدث له امام. او صحیح خبره دا دی چې دا حدیث کمزوری دی، دا حدیث سندن کمزوری، ځکه چې دی په سند کې راوي دی مهدي ابن حرب العبدي الهجري، او دا کمزوری دی، مجهول الحال دی. نو د هغه د لاسه دا سند کمزوری شوی دی، دا روایت هم کمزوری دی. د حدیث کې دا مسله ده چې د عرفات په ورځ د عرفات روجه حجیانو له نیول نه دي پکار، حجیانو له نیول نه دي پکار. راجح قول دا دی مستحب دي د حجیانو دپاره چې هغوی په دغه ورځ بوزه کي، او حجیانو نه علاوه چې څوک دي هغوی دپاره مستحب دي چې هغوی روجه ونیسي. ما پرون د ام الفضل رضی الله عنها روایت ذکر کړی که نه، چې د حج په دوران کې بعض خلک د هغې خواله رالو او په دې خبره کې اختلاف وکړو چې پیغمبر به روجې نیولي نه و که نه. نو هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو لوښی ولیږو د پیو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې سور و هغه پی وڅکه. مطلب دی چې پیغمبر د هفتې عرفات په ورځ په عرفات کې روجه نه و نیولې. دغه شانې روایت کې دي چې راځي عبدالله بن عمر وایي، امام ترمذي دا روایت راوړی وی حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه ومع أبي بكر فلم يصومه ومع عمر فلم يصوم ومع عثمان فلم يصوم وأنا لا أصوم. وی ما د پیغمبر سره حج کړی دی خو په دې ورځې روجه نه نیولې. د ابوبکر عمر عثمان رضی الله عنهم د هغوی سره مې حج کړی خو هغوی په دې ورځ روجه نه نیولې او زه هم نه نیسم. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او د خلفای راشدینو طریقه ده چې په دغه ورځ د حجي روجه نه نیسي، د هغه دپاره دغه مستحب دي. وجه څه ده؟ وجه دا چې کله دی روجه ونه نیسي نو دعاګانو ته به فارغه شي، او دغه ورځ د دعاګانو د غوښتو ورځ ده. که دی روجه ونیسي نو کمزوری به شي، بیا به دعاګانې نه شي غوښتې. او دغه شان د عرفات دا ورځ چې ده دا د حجیانو اختر دی. بعض علماو دا حکمت ذکر کړی، وی د عرفات دا ورځ دا د حجیانو اختر دی. امام ابو داود دا روایت راوړی که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم عرفه و یوم النحر و ایام منى عیدنا. د عرفات ورځ د قربانۍ ورځ د مینا ورځې دا وی زموږ د مسلمانانو اختر دی. نو بعض علماو دا حکمت ذکر کړی، وی دا د حجیانو اختر دی، نو ځکه پکې دوی له روجه نه نیوه مستحب دي. والله اعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر. دې دوه حدیثونو کې دا مسله بیان شوې ده او دا د روجې په مسایلو کې آخري دوه حدیثونه دي.
په دې کې دا مسله بیان شوې ده چې ابدي روجې نیول څنګه دي. ابدي څه معنی؟ همیشه. دې کې دې روجې مسله بیان شوې ده. اولنی روایت عبدالله بن عمرو دی، متفق علیه حدیث دی. په صحیح بخاري سے مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا صام من صام الابد، څوک چې همیشه روجه نیسي د سر روجه نه نیولې. د دویم روایت کې دا د ابو قتاده دی لا صام ولا افطر، نه روجه ونیوه او نه بوزه کړه. دا حدیثونه واضح دي. اول خو دې څه معنی دی چې روجه ونه نیوه؟ بعض علماو دا ویلي وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیری کړي دي یو قسمه، چې الله دې د هغه چا روجې قبولې نه کړي چا چې همیشه روجې نیولي. بعض علما وی دا خیری نه دا خبر ده، صحیح خبره چې دا خبر ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکوي وی چا چې همیشه روجې نیولي دي د سره روجې نیولي نه دي، مطلب دی چې اجر یې نشته. د دویم روایت کې دا دی چې نه روجه ده او نه بوزه ده. څه معنی شوی دی؟ یعنی روجه فایده نه کوي او بوزم نه دی، ځکه چې هلته خو خوراک څښاک نه خو ځم بند کړی روزانه کې. نو دې حدیث کې دا مسله بیان شوې ده، اگر که دا اختلافي مسله د علماو په منځ کې، اختلافي مسله ده، خو زمونږ خپل ځاني زړه دې ته مطمئن کېږي. او دا د امام ابن حزم او د امام صنعاني رحمه الله، شیخ ابن عثیمین هم دې له ترجیح ورکړې ده. وی صحیح خبره دا ده د حدیثونو نه دا ښکاري چې همیشه روجه نیوه د حرام دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخته خبره کړې ده، وی د سره روجه نه دي نیولی څوک چې همیشه روجې نیسي. دلالت کې په دې باندې چې دا حرام دي. او کله چې عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو چې دې روزانه روجې نیسي او هر شپه تهجد کوي، یعنې ټوله شپه تهجد کوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا د دې بدن په تا حق دی، ستا د دې بچو په تا حق دی، نو ته داسې کار کوه چې د میاشتې 3 روجې نیسه. هغه یا رسول الله طاقت د دین هم زیات دی، اپتیت و روجې وي د دین هم طاقت زیات دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته داود علیه السلام روجې نیسه. داود علیه السلام روجه څه وه؟ یو ورځ روجه یو ورځ بوزه. لا افضل من ذلك، لا افضل من ذلك وی د دین غوره غوره نشتی. نو دا روایت هم واضحه دی چې د دین غوره، یعنی دین اخوا بله طریقه نشتی. دغه چې بعض علما وی جایز دی، بلکې بعض خو ته مستحب ویلي دا پرله پسې روجې نیوه. وی دې حدیث کې منع د هغه چا دپاره راغلی دی چې څوک کمزوری وي. دا خبره واضحه نه ده، ځکه چې حدیث عام دی، عام حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د هغه سړي د سر روجه نه ده څوک چې همیشه روجې نیسي. نو که څوک ډېرې زیاتې روجې نیوه غواړي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت دا دی چې یو ورځ دې روجه کوي او یو ورځ دې بوزه کوي. حکمت څه دی چې شریعت د دې نه منع کړې ده؟ وجه دا ده چې دې سره انسان کمزوری کېږي، دې سره انسان کمزوری کېږي. بله دا چې د انسان صرف دا خو نه دی چې د باندې د الله دغه حق دی، د باندې د بدن حق دی، د ښځې حق دی، د بچو حق دی، د ملګرو حق دی. نو ځکه شریعت په مخه روجې مه نیسه. بل دا چې دی به د روجو سره دومره عادت شي چې بیا به پکې هغه فرضي او نفلي پته هم نه لګي. لکه کم سړی چې پکې لږه وقفه کوي، نو د روجو ته بیا هم چې روجې ونیسي دا ورته یو ناشنا عبادت ښکاري. خو چې په مخه یې نیسي او روزانه یې نیسي، نو دی ورسره عادت شو، بیا دی ورسره څه شو؟ عادت شو. نفلي فرضي دا فرق پکې دی نه محسوسوي. والله اعلم. دا بعض حکمتونه علماو ذکر کړي. مضبوط قول هم دا دی او راجح هم دا ده چې همیشه روجه نیوه دا نه دي جایز، همیشه روجه نیوه جایز. یو پکې کمزوری کېږي، بل تا باندې نور حقونه، بل چې همیشه یو سړی روجې نیسي، نو په دې کې به د اختر هغه ورځې راځي که نه به راځي؟ او پکې راځي د جمعې ورځ، د خالي ورځ. نو کومونه چې من راغلي دا پکې هم دننه راځي. نو ځکه شریعت وایي چې همیشه روجه مه نیسه. په دې سره چې دی زمونږ د روجې د مسایلو کوم احادیث چې د هغه اختتام ته ورسېدو. او موږ دا ویلو موږ به هغه حدیثونه بیانو چې هغه د روجې سره تعلق ساتي. امام ابن حجر په کتاب الصیام کې به وروسته د
د قیام او د تراوو مسله راوړې ده او بیا د اعتکاف هغه موږ د روجې مسایل بیانول او داسې الحمدلله موږ په دې نن هم درس دی که نه موږ په دې 9 درسونو کې الحمدلله 46 حدیثونه بیان کړو او حتی الوسع موږ کوشش وکړو چې دا حدیثونه واضحه کړو او د دې نه مسایل راوباسو ښه په اسانه طریقې سره او ما په اوله کې دا خبره ذکر کړې و چې مقصد پای کې زمونږ دا و چې دا عوام زمونږ د مسلمانان وروڼه او خویندې که عوام دي که د دین طالبان دي که مولیان دي که هر څوک دي خو چې هغوی دا روژه په ښه طریقې سره ونیسي او د دې عظیم عبادت نه خبر شي چې دا په څه طریقه کول پکار دي کم کارونه په دې کې روا دي کم ناروا دي په څه طریقه به روژه نیسي په څه طریقه به یې نه نیسي پیشمنې روژه ماتې په څه روژه ماتېږي په څه نه ماتېږي دا ټولې مسلې پکې الحمدلله بیان شي او همدغه مقصد د دې مختصر دورې او همدغه مقصد د دې مختصر یو څو ورځو درسونو نو الله سبحانه وتعالی دا زموږ نه قبول کړي او ټولو ملګرو ته دا خبر ورکوو چې انشاءالله په روژه کې به هم زموږ د درسونو سلسله جاري په عنوان مجالس رمضان د رمضان د میاشتې مجلسونه نو کوشش داسې کوو اراده زما دا دی چې د ماسپښین نه بعد به د قرآن کریم د بعضو سورتونو تفسیر کوو بعض سورتونه او د مازدیګر نه بعد به ایمانی او علمی نور مجلسونه پای کې به روزانه نوي موضوعي روزانه نوي مسایل وي نو کوشش کوئ بیا په هغې کې د شرکت کولو ځکه چې دا میاشت دا د قرآن د تلاوت په هغې باندې د پوهېدو هغې سره د وخت تېرولو د الله د دین سره د وخت تېرولو میاشت ده نو روژه به هم مزیداره شي په مسلو باندې هم پوه شي وخت به د باندې هم تېر شي انشاءالله سبا نه به دغه سلسله شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او دا کم درسونه چې موږ وکړو په دې دوره کې الله دې هغه زموږ نه قبول کړي او کمې مسلې چې موږ زده کړې الله دې په هغې باندې د عمل کولو طاقت او توفیق راکړي او په دې مبارکه میاشت کې دې الله موږ له د عباداتو توفیق راکړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې په دې رمضان په دې میاشت کې خپل رب راضي کړو او ځان پې د جهنم نه آزاد کړو ځان پې د جنت حقدار کړو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی د دې روجې دا سر موږ ته راورسو او موږ ورته ورسولو نو الله دې موږ ته د دې روجې هغه آخري ورځې هغه دې الله موږ ته راورسوي او موږ دې ورته الله ورسوي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين